د احمد شاه بابا د خوشحال بابا بچو لږ په سوچ وکړئ لږ په فکر وکړئ بیا به شیرشاه بابا نه راځي بیا به احمد شاه بابا به نه پیدا کېږي چې تاسو ته به دلې وګټي او تاسو به په پاکستان او په هندوستان کې باعزته وکړئ دا هغه لاره بنده ده اوس یوه لاره ده هغه د ووټ هغه ووټ په دې ووټ عزت ګټلی شئ نن تاسو په خپل ذهن سوچ وکړئ چې نن ټولو کې هغه غورځېدلی کار چې بل کامونه نه یې هغه یې موږ کوو که نه کوو په دې کراچۍ کې په ځمکه ناست کاڼي ټکوو که نه ټکوو هغه کار چې بل پیټی چلو که نه چلو په کورونو څوکیدارۍ موږ کوو که بل څوک کوي دا ولې مجبور یې دا نه چې مونځ او دس نه کوو خدای فضل دی نورو نه ښه مونځ او دس کوو نور نه ښه مسلمانان یو نو ټول نورو قومونه په ډېر په بد حال کې ولې خلک وایي دا سپی خلک ساتي سپی نو سپی کې درې خوبې دي سپی چې دی نو هغه صابر دی مالک یو کوي نو دی به موږي خو په درشل به سرې خودي درشل پرېږدي نه بل وفادار دی چې د دې په مالک څوک حمله کوي نو مخکې خپل ځان وژني د مالک نه او درېیمه شپه بیدار ده ټوله شپه ویښ وي مالک اوده وي او دی ویښ وي چې مالک مانځله راپاسي نو دی هلې وتش شي نو یو خوبي ده چې صابر دی بل وفادار ده او درېیم شب بیداره دی دا درې خوبۍ داسې دي چې خدای مې دې معاف کړي د دې درجه به د ملایکو غوندې وه ملایکو غوندې خو نجس دی پلید دی مردار دی ولې ځکه چې د رور دشمن دی بې اتفاقه دی زه اوس قطر نه رالم قطر کې خلکو نورو خلکو راته وې ډېر ښکلی جوړ دی مې ډېر ښکلی قطر جوړ چې دا ټول پښتنو جوړ کړی دی نورو خلکو راته وویل دا ټول قطر وایي پښتنو جوړ کړی مې ډېر بدقسمته کام دی پردي کورونه جوړي خو خپل ورانه یې ډېر بدبخت نیرونا پښتنو اتفاق او اتحاد کول غواړي خدای دپاره تاسو ولیدو چې مهاجر یو شو نو خانه کور ته ورسېده خو نه رسېده نن ټول قومونه یو شو ټوکړې ټوکړې چې دی نو پښتون دی بدقسمته دی چرته خو ته څوک ووټ والی وایي چې جنت ته به دې ولېږه مولا نه تپوس وکړه ته به جنت ته لاړ شې چې ته به ما جنت ته ولېږې ای پښتنو خدای دپاره یو فیصله وکړئ ځان له یو غور کې یو سړی یو مشر که ولي خان مو نه یې خوښ بل یو ځان له خوښ کړئ که ولي خان نه بهتر سړی وي او که نه نو بیا هغه خلک د پښتنو ټول نه لوی دشمنان دي چې پښتنو په جامه کې هغوی پښتانه تقسیموي نو لږ ځان نه مهرباني وکړئ خدای دپاره چې پښتنو راشه چې یو شو لکه د نورو قومونو راځئ چې د امل او نه مهاجرو نه پښتو زده کړو راځئ چې دوی نه پښتو زده کړو پښتانه شي زما وروڼو تاسو ته منظره سره چې نن موږ خپله خبره کوو خو شاته مو هغه طاقت نشته چې کوم پکار دی